د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره د توپ اچونې په برخه کې ښه خبر نوی روزونکی راغی دا چې څوک دی تر اوسه په خپل کرکټ کې څه کړي افغانستان لپاره به څومره مثبت ثابت شي ویډیو تر پایه وګورئ د دنیا کرکټ یوټیوب چینل قدرمنو کتونکو السلام علیکم وخت مو بخیر ستړي مشئ د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی شار ویلیام چیټ د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپ اچونې د روزونکي په صفت وګمارل شو د استرالیا د کرکټ په تاریخ کې شان ویلیام یو له زلیدونکو څیرو څخه دی چې د یادې لوبډلې سربیره آی پی ایل کې د راجستان او همداشان په بنگلادیش غوره لیګ کې د چیټاګان کرکټ لوبډلو سره لوبېدلی او ښه ثابت شوی افغان کرکټ بورډ وایي نوموړی په کال 2000 نړیوال 500 ورځ جام کې د یادې لوبډلې په اتلولۍ کې ډیر مهم رول لوبولی و او ښه ثابت شوی و چې 23 وکټې ترلاسه کړې وي د دې سربیره پوز ځیرک او د بال سرعت هم تر 160 لوړ دی چې د افغان لوبغاړو په ښه روزنه کې دا چارې مهم رول لوبولی شي او افغان فاسبالران ترې ډیر څه زده کولی شي نوموړی د روزنې په برخه کې هم تجربه شوی چې د خپل هیواد استرالیا سربیره د نړۍ په مختلفو هیوادونو لیګونو کې روزونکی پاتې شوی او د کافي تجربې خاوند دی شان د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې لپاره په 15 ورځنیو 21 وریزو او 3 ټسټ لوبو کې برخه اخیستې چې په ترتیب سره یې 2 شپېته 28 او 15 لوبغاړي له مخې پورته کړي